بات پرېږ سوی چې ملا ته ملا کاکا چې پرېږدم اوس خو نارام راته وکړه زموږ په ځای کې یو بله معیوبه وه معیوب هر سړی باید مسکینه دا د لاس ګوتې یې داسې کت یې کومه ته چپ لاس او زمانو ته یې معلومه د حدیث د استنجا وکړي داسې پکې لکه سړی چې دیګ څټي و سره سره بلیتوت بیا کړی خو دا بلیتوت ډېر اسانه سو زه داسې رسوای عالم کړم دغه پیرو کړم یو سړی وایي ډېر بدقواره او بازار ته توت عکسونه یې اخیستل نو ماښام چې راغلی ښځې چې عکسونه دې واخیستو وایي و نو ښځې ګلانو په پارک کې بیا اخیستی ویله چې څه دې واخیست ویله بیزو سره وایي تېره ښکاره کړه ښځې چې داسې ته کتلي وایي ښځه ورته وایي د تا کوم یو دا د بیزو کوم یو دا ډېر بدقواره و کټوازي وایي که سخت وایي کمره چورتو سي کېنه وایي یارې ودرې ذات تر ووږه بیا کس به مې بیا دغسې بیځ کټوازیان خو مخ ته ډېر ساده و کټوازیان وایي کابل ته ولاړو په یو غرفه نه مشته و غرفه د نسوارو دا یو ملګري ته وایي د ښځه هم دلته لیکلي چې غره په نسوارو کټوازیان وایي اندړو ته غلا ته راغله نو یو کلا ټیټه ده غلاس یې کړې ده سلیمان خېل چې منډه اخیستې ده له شا کورنۍ ده پسې خو کورنۍ چې تر کلا وړي دا غل چې تر کلا وړي کورنۍ وایي ټینګ تر پښه ونیو وایي غله غاپي چې ګور ګور دغه پښه مې خوږ ته غه چالاکي ورسره کوي زوی پلار وایي د چا زردلو ته راوښته غلا ته د باغ څه خبر سو ذاتي باغ ته غله راغی داسې ورته کتلې هلک په ونه کې ختلی وایي ولا به زه پلار ته ورته وایم وایي هغه نو په بله ونه کې ده یو وردګ و یو اندړ یو سلیمان خېل وایي د چا باغ ته غلا ته ورواوښته د چا باغ ته غلا ته ورواوښته نو د باغ چکتن څخه خبر سو دوی وایي منډه واخیسته سلیمان خېل اندړ وردګ په د باغ چکتن وایي له شا غږ پسې چې ودرې و خره وایي وردګ ودرې دوی ته ستا یې ځای څخه یې وپېژندم وردګ وایي ماګ اخیستی په دروازه نه ننوت کوچانی ماګ ده په دروازه نه ننوځي له دروازې سره حساسیت لري نو زوی ته وایي چې را زوی ماګ نه ننوځي هغه په جګ کې اوبه راخېستې موږ په سر یې اچولي ماګ ننوتلی وایي زوی دا څنګه چل پې وکړو ابا دا چل خو مې بیا له تا ولادې زده کړو وایي څنګه وایي چې هغه دې درته وایي سر یې لوند کړه بیا زر ننوځي داسې کوني کوني خبرې طرف کې په پردو کورونو ننوځي د مجارتي او کیسه درته وکړم مجارتي ډېر بد دی زموږ په حوزه کې زموږ خواته د ملایان هم ډېر شوخ دي ملایتلان نومېږي دا راسره مېلمه و د جمعې شپه وه دا یو څلوېښت شپې مخته نو زه جوال بېخته پرېږدم جمعې شپه ده دی مان مولوي صاحب په جمعه خو تاسې داسې سترګې پټې څوک به نه راته وایي دی راته وایي یا چې بې غمه پرېږدئ تا کونه خو د ما د غم خور په جمعه خو یې تاسې غم خور مور نه خوا خو هر شی غږېدو وایي سوی ته چا ویل چې ته پښې ولې اسمان ته نیسې وایي زه خو په دې نیستم چې دغه اسمان سره ډېره غټه بیا باکي سوي دومره غټ ته او ستن یې نه ده ورکړي نو زه ډایرېږم چې بیا راګړ نه چې کېني دا یې نسم له وامې پښې پورته نیولې په جمعه خو دغه اسمان په جمعه بیا سم پروت یې وایي په جمعه په ملایانو بیا غم وایم وایي څنګه وایي دیار ملا ښځه پښې اسمان ته نیسي په ټولو بیا نه کیته کې په کټواز کې وایي ملا جامه ورکوله نو په اول رکعت کې وایي باد پرېږدو سلام یې وړ وایي کټوازیان ملا صاحب باد یې پرېږدو یا په عربي مې کنځا درته وایي